افغانان ورنو کله چې د افغانستان کې جمهوریت او د اشرف غنی صاحب حکومت کله چې د قطر کې خبرې کېدې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ دا به د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ زما داسې 12 یا 13 تقریبا زیاتې ویډیوګانې پرتې سلامونه ته وعلیکم سلام عزتمن شي اوس مې صحت هم ان شاء الله گزاره کړې ده ما ډېر ویډیوګانې کې ویل چې دا سوله نه ده دا ډرامه ده دا افغان وجل ته یو پروګرام دی دا امریکا او دا هیوادونه موږ سره چل کوي موږ نه غواړو چې افغانان سره خپل منځونو کې یو شو ګورئ دغه د افغانستان پخوانی جمهوریت خلق د تخیم زه الحمدلله محب چې دی زه ترې مننه کوم چې دی راځي دلته څه ناڅه بیان ورکوي څه ناڅه څه بیان ورکوي یوازې داسې نه دی چې الحمدلله محب د جمهوریت کې دا مجرم دی داسې ډېر غټ غټ مگرمچان پکې شته مګر الحمدلله محب خپله بخښنه غواړي موږ ته مننه کوو باید دلته راشي او دې ولس ته خپله صفایي ورکړي او هغه بخښنه غواړي او څه ناڅه پوښتنې ته موږ کوو یعنې دا یو ښه دغه دی موږ داسې نه کوو چې موږ وایو چې الحمدلله محب چې دی یو کس به موږ راوخیسي مهربانه چې دلته ورور د دې غلطي ونه خو افغانان ورونو تاسو یقین وساتئ چې 2 کاله یو نیم کال مخکې دې خلکو ته معلومات دغه د جمهوریت پخواني خلک درته ښیم چې د افغانستان نظام سقوط کوي افغانان ورونو زه تاسو څو خبرې کوم افغانان ورونو پردي بچي په شهیدان کړ کاغه ملي اردو والو کاغه طالبانو کاغه عام ولسو د ټولو ته معلوماتو چې دا جمهوریت د منځ ځي دا ختميږي او طالبان دلته نظام ته راځي او د موبین صاحب تاسو لای پوره وګورئ د موبین صاحب وایي چې زه په بل لایب په ارکې کومه دا تقریبا کال مخکې دا موبین صاحب خبر کاغه تقریبا د سلک ټیم په کې واغسه زه په نومبر ان 11 میاشتې خو دا دغه لایب ما کتلې زه سره په لایب کې ناستم او د خلینو دا خبره وته ویل چې را منګ په نومبر کې زه په ارکې لایب راځم اي دا خبره موبین صاحب ته ځانه کوله اي چې ته په واکه دا خبره ځکه موبین صاحب ته چا ویلو او دې ته معلومات چې دا نظام سقوط کیږي د منځ ځي نو ولې به زمونږ ملي اردو والا به ګناه د منځ لاړو ولې به زمونږ عام ولس به عام طالبان ولې دې ښکار شو افغانان ورونو مسله دلته دغه ده تاسو یقین وکړئ چې زه په 2014 کې زه په اردن قیمت کې ناس ما سره سمرګړیو زه چې وګرځېدم په کابل کې د زورواکانو د حل مې وکړو د جنګ سالارانو د حل مې وکړو نو موږ خبره کولې موږ ویل چې د زر طالبان په دې سروبي ته راشي ته یقین وکړه چې سلیر شتاتو کې دا کابل نیسي زمونږ ملي اردو کې څه مشکل نشته زمونږ قهرمانه ملي اردو زمونږ د اتلوالي زمونږ ارش خو موږ چې دغه نظام کاته په دې نظام کې دا خلک کاته دا دومره تقسیم شوي دومره دا پاشل شوی دا نظام چې یقین وکړه چې په زرو طالبانو دا کابل هغې وخت کې د امریکایانو نه په 2014 زه راته خپله خبره کوم تاسو یقین وکړئ افغانان ورونو چې د قهرمان صاحب چې شهید کېږي د هغې نه 6 میاشتې مخکې تقریبا د غزني کې یوه ولسوالي وه 14 ورځې محاصره وه 14 ورځې دغه ملي اردو والا به زما خبرې اوري ما ته په مسنجر وانه نن سبا خو د میډیا دغه ما ته په مسنجر زنګ راوالو چې پاچا صاحب موږ 14 ورځې کېږي محاصره یو موږ غږونه کوو څوک هم غږ نه اوري څوک نه راځي کومک ته نه راځي موږ مړه کېږو موږ که طالبان هم وجني که نه وجني نور دولت یې مړه کېږو ما سره د قهرمان صاحب لمبر و جبار قهرمان صاحب ما ورته میسج وکړ چې قهرمان صاحب دغه شان یو مشکل ویل امر خدمت پې وه مال دغه شان دغه ملي اردو والا ته محاصره دي او څوک ورته ډوډۍ نه وړي اوبه سره نشته د څښلو ما ته ویلې په دواړو سترګو دې دغه وچتو تاسو یقین وکړئ چې 6 میاشتې مخکې د جمهوریت شکست خوري او دا جمهوریت د منځ د افغانانو تاسو تاریخي خبرې کوم سروبي څومره لري د افغانانو د کابل نه دلته یو پوسټه محاصره کېږي او چغې وایي ما ته ټلیفون کوي چې موږ محاصره موږ ته د کابل نه کومک نه راځي ما دلته په میډیا غوږ وکړو چې دا خبره غني پټه په میډیا مې غوږ وکړو ما دغه سروبي ته تاسو ولې نه ورځئ دغه ته ولې دغه ملي اردو والا دا خو د ملت بچیان دي خو دلته قرباني ورکوي تاسو ولې دا یعنې تاسو یقین وکړئ چې کال یو نیم کال مخکې د ټولو ته معلوماتو چې دا نظام د منځه ځي دا هر څه ختمېږي طالبان دلته راځي موږ نن دلته سوال موږ د ولس موږ دا سوال کوو یوازې د حمدالله محب نه کوو موږ د دې ټولو نه کوو چې تاسو ته دا معلوماتو چې دا نظام د منځه ځي 6 میاشتې مخکې ما یو لایپ وکړو او داسې مې دا کیلي راواخله دا کیلي او ورته مې ویل چې اشرف غني صاحب دغه د افغانستان کیلي د کابل دار دغه شان طالبانو ته ورکه نه به دا ملي اردو والا وجل کېږي نه به دا طالبان وجل کېږي نه به دا ولس وجل کېږي هېڅ علاقې ختمه که موږ ته معلومات دی چې دلته دا طالبان نه دي موږ ته معلومات دی چې دا نظام دا شکست خوري دلته بیا خلک ما ته راله بدې ردې وویل چې ته نظام کمزوری کې ته د نظام خپې وخیم وله ورکه د نظام خپې نه وام ورونو موږ ته معلوماتو چې دا شی امریکایانو موږ دا کړی دا نظام چې طالبانو ته ورسپاري ځکه چې په دغه نظام کې چې کوم څه رقم وحشت روانو څه رقم ظلم روانو دا زما اوسنۍ خبرې نه دي افغانان ورونو چې دغه دلته کېناستم تاسو دا خبرې کوم قسم په خدای چې هغه وحشت
هغه ظلم چې په هغه جمهوریت کې دې جنګ سالارانو دې ټوپک سالارانو دې ظالمانو دې خاینینو دې وطن پروشانو کم ظلمونه او کم وحشت چې وکړو هغه افغانستان تاریخ هغه به هیڅکله هیر نه کړي افغانان ورونو. تاسو اول دا وګورئ افغانان ورونو وایي کوک بار تر خپل منزل نه رسیږي، یعنې که ته د یو دیوال بنیاد غلط کړي هغه دیوال لولیږي. تاسو وګورئ چې په 2001 کې امریکایانو دغه خلک چې د بومب کمپنان څه شو هغه غله هغه ډاکوانې دلته مقرر کړ چې 87,000 کابلیان شهیدان کړي. د افغانستان په سلهاو تیارې سه مهربانه کباړ کړی وي، په زرهاو ټانګونه لیلام کړي، افغانستان د خاورو سره خاورې کړي، غټ ډاکوان غټ غله هغه امریکایان راوسته زموږ په سر باندې مسلح کړ. د څه لپاره؟ ولې امریکایانو سم خلکو ته د قدرت نشو ورکولی، قصدن دا کار وکړو چې زموږ دغه شان خلک زموږ په سر باندې مقرر کړو او سه مهربانه زموږ وطن د بربادۍ سره مخامخ کړو. افغانان ورونو دا زمونږ میسیجونه واورئ، دا زمونږ خبرې د دې لپاره دي چې زمونږ په آینده کې ونه غولېږو، آینده کې موږ داسې خلکو پسې لاړ نه شو. تاسې یقین وکئ چې افغانان ورونو دغه زورواکان جنګ سالاران دا ټول د امریکې په خوښه مقرر شوي وو. ګورئ دغلته به کېدای شي وکیلان وي، دغلته به نور خلک وي زما خبرې به اوري. کوم وکیل به چې مقرر کېدو اول به 15 لکه 6 لکه ډالر به یې لګول، د هغې نه پس به چې بیا مقرر شو یا به د امریکې سفارت ته تلو یا به د برطانیې سفارت ته تلو یا به د فرانسې سفارت ته تلو، د هغې د اجازې نه بغیر هغه وکیل کېدی نه شو. تاسې به لیدلي چې دغه هر یو ولایت د یو ملک پورې مربوط وو. هلمند زموږ د برطانیې رسېدلو، ځکه د برطانیې کې ژوند کوم. ننګرهار د بل چا رسېدلی، په لغمان د بل چا رسېدلی، خوست یې بل ته ورکړی، ټول قندهار یې بل چا ته ورکړی، ټول یې تقسیم کړي وو افغانان ورونو. نو په داسې دغه کې چې تاسې ته معلومات چې دا نظام شکست خوري، دا نظام د منځه ځي، هغه ملي اردو ته به تاسې څه جوابونه ورکوئ؟ یو خاینانو او وطن پروشانو هغه د وطن بچیانو ته به تاسې څه دغه ورکوئ چې زه یو حدیث شخص یم، زه راځم زه یم چې دا نظام د منځه ځي، چې نه په حکومت کې نه مې کومه وظیفه اخیستې، نه کومه پیاده راته راغلې ده، چغې مې وهلې په دې میډیا باندې چې دا نظام ختمېږي، دغه د پردي بچي مې وژني. او زما یو ډېره مشهوره ویډیو ده چې په هغه ویډیو کې ما ویلې که کاشکې چې ما سره پیسې وې او ما دا د افغانستان ټوله ملي اردو او دا طالبان خارج ته په قچاقي راوړی وی، کم از کم د مرګ نه خو به بچ وی که نه، که یو پیسه دی چېرته د اوبو وړی یا دلته سپینو خوړی، خو دا د 9 پیسه 8 پیسه خو به دې خارج ته را رسېدی. خو ځکه ما ته معلومات وو افغانان ورونو، موږ ته زه یو نه ډېرو خلکو ته معلومات وو. نو نن دې راځي افغانان ورونو بیا راځي زموږ د غولولو کوشش کوي، بیا راځي زموږ دغه کوشش کوي افغانان ورونو. دا ټول مجرمان دي افغانان ورونو، دا ټول زموږ د هغه خلک وایي دلته وایي ولس چې دی قرباني نه ده ورکړې. وروره سترګې ولې پټوئ؟ ولې سترګې پټوئ؟ دغه ملي اردو چې 3.5 لکه 4 لکه ملي اردو جوړه وه، د څه شي نه جوړه وه؟ خو د دې ولس نه جوړه وه، د ولس د افغانستان د خدمت دپاره رالېږلې وه که نه. دغه کومه قرباني ده چې تاسې خپل بچیان راولېږل، مګر تاسې ټول هغه په ډاګه باندې پرېښوده، ځانونه هم خارجونو ته راویسته، ځانونه خپله مهربانه ترکیې او امریکا او نور ځایونو ته لاړئ، هغه په ډاګه پرېښوده، چې مهربانه هغه کړي.